د بخښونکي او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه په دې درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو یوه بله مهمه موضوع چې د انورټ شوګرز په نامه باندې یادیږي دا ولولو. که له تاسې یې واورو ستاسو په نظر باندې انورټ شوګرز څه شی دی؟ دا کومه پروسه ده؟ یعنې دلته موږ د شاتو عکس هم انځور هم واچولی. ستاسو په نظر باندې دا به څرنګه کاربوهایدریټونه وي؟ کولی شئ خپل نظر مو راسره د کمنټ له لارې شریک کړئ. مخکې تر دې چې زه د انورټ شوګرز په نامه باندې وغږیږم یا په هغې رڼا واچوم، ګورئ موږ او تاسې یوه اصطلاح لرله. مخکې مو ویلي وو چې یو تعداد کاربوهایدریټونه دي چې هغه ډیکسټرا روټیټري دي، یو تعداد کاربوهایدریټونه دي چې هغه لیور روټیټري دي. مثلا دغه روټیشن یا د نور ګرځېدنه که چیرې دلته موږ او تاسې متوجه شو دې نقطې ته، ګورئ نور په مستقیم شکل باندې د هغې امواج راځي، پولرایز شوی نور ګورئ په داسې شکل باندې، ولې کله چې له دغې ساحې څخه تېرېږي دا یوه زاویه خوري او هغه تغییرېږي، یعنې د نور د امواجو جهت هغه تغییر خوري. ګورئ کارتې بیا هم ورته خپله توجه او پاملرنه کوو. نو دا یوه پروسه ده چې موږ ویلي وو ځینې کاربوهایدریټونه هغوی نور ګرځوي. دا چې انورټ شوګرز په دې کې څه اهمیت او ارزښت لري، ګورئ که چیرې موږ او تاسې همدغه فرمول او یا جوړښت په نظر کې ونیسو، دا له دوو مونوسکرایډونو څخه جوړ یو جوړښت دی چې دا برخې د ګلوکوز ده او دا دوهم مونوسکراید یې هغه د فرکټوز دی چې دا یو بل مرکب رامنځته کوي یا یو ډایسکراید رامنځته کوي چې د سکروز په نامه باندې یادیږي. سکروز یا سکروز د بورې کاربوهایدریټ ته وایي، هغه کاربوهایدریټ چې موږ او تاسې یې په عادي ژوند کې له هغې څخه ډېره ګټه اخلو. که چیرې موږ په نارمل شکل سره د هغې حالت وګورو د نور د ګرځولو پر بنسټ، اصلا د سکروز کاربوهایدریټ چې دی یا ډایسکراید چې دی هغه په نارمل حالت کې نور کیڼې خواته ګرځوي، وبخښئ ښي لوري ته ډیکسټرا روټیټري دی. سکروز په نارمل حالت کې چیرې موږ د سکروز یو محلول ولرو او په هغې باندې موږ د پولرایز شوي نور امواج له هغې څخه تیر کړو، هغې ته ښي لوري ته تغییر ورکړي. ولی که چیرې موږ او تاسې داسې یو محلول د هغې جوړ کړو، مثلا سکروز راواخلو په اوبو کې حل کړو، ما درته وویل چې سکروز له دوو مونوسکرایډونو څخه جوړ دی. موږ او تاسې پوهېږو کله چې دوه مونوسکرایډونه یو له بله سره یو ځای کېږي، هغه رابطه چې د دوی ترمنځ د ګلایکوزیډیکې رابطې په واسطه باندې د یو بل سره یو ځای کېږي. نو که چیرې موږ او تاسې وکولی شو چې یا د اسیډو په واسطه باندې یا د حرارت په واسطه باندې یا د انزایم په واسطه باندې، سکریز انزایم دی، که چیرې موږ د سکروز کاربوهایدریټ یو محلول ولرو او هغه ګلایکوزیډیکه رابطه چې د دوو مونوسکرایډونو ترمنځ د هغه له منځه ویسو، نو کاربوهایدریټ یا سکروز هغه په دوو مونوسکرایډونو تبدیلیږي. موږ مثلا بیا تکراروم، سکروز را اخلو په محلول کې اچوو او هغه سکروز تجزیه کوو چې دوه مونوسکرایډونو ته یو یې ګلوکوز دی یو یې فرکټوز دی. دغه محلول یا په همدغه محیط کې سکروز تجزیه کېږي. موږ ویلي وو ګلایکوزیډیکه رابطه د اسیډو په واسطه باندې، د قلوي په واسطه باندې، د حرارت په واسطه باندې یا هم د انزایمونو په واسطه باندې تجزیه کولی شو. مثلا موږ د حرارت په واسطه باندې تجزیه کوو. نو که چیرې د سکروز څخه چې کوم هایدرولایټیک پروډکټ رامنځته شوی دی، یعنی هغه محصول چې کله سکروز تجزیه شو دوه مونوسکرایډونو ته، دغه محلول نه که چیرې موږ او تاسې پولرایز شوی نور تیر کو، دا مخکې سکروز چې و هغې ښي لوري ته ګرځولو. ولې هغه محلول چې د سکروز د تجزیې څخه رامنځته کېږي په هغې کې به څه شی وي؟ ګلوکوز به وي او فرکټوز به وي په عین اندازه باندې. نو دغه محلول د سکروز چې کله پکې سکروز تجزیه شوی دی، له دې څخه چې کله نور تیریږي پولرایز شوی، هغه به نور کیڼ لوري ته وګرځوي، برخلاف د نارمل سکروز. د نارمل سکروز کې ښي لوري ته ګرځوو چې ډیکسټرا روټیټري. ولې کله چې تجزیه شو سکروز او هغه محلول رامنځته شو، نور کیڼ لوري ته ګرځېږي. لامل یې څه شی دی؟ لامل دا دی چې
په نارمل حالت کې موږ تاسو ویلي وو خپل ګلوکوز هغه ډیکسترا روټیټري او مونوساکراید دی، یعنی نور خي لوري ته ګرځوي، ولی فرکټوز چې دی هغه نور کیڼ لوري ته ګرځوي. ولی سکروز چې کله د دې دوړو څخه رامنځته کیږي بیا د هغې خواص کاملا تغییر کوي، هغه ډیکسترا روټیټري دی چې خي لوري ته ګرځوي. خو دا چې کله د هغې محلول تجزیه کیږي، یعنی په محلول کې هغه تجزیه کیږي او نور کیڼ لوري ته ګرځوي، لامل یې دا دی چې ګلوکوز خي لوري ته ګرځوي نور سمه ده، او فرکټوز یې کیڼ لوري ته ګرځوي. ولی په هغه اندازه باندې، یعنی هدف دا دی د فرکټوز د نور ګرځول کیڼ لوري ته، نظر ګلوکوز ته چې خي لوري ته ګرځوي لوړ دی. ګورئ بیا تکراروم، فرکټوز کیڼ لوري ته نور ګرځوي او ګلوکوز یې خي لوري ته ګرځوي. ولی د دې دا خاصیت چې د فرکټوز دا خاصیت چې نور کیڼ لوري ته ګرځوي، نظر ګلوکوز ته چې نور خي لوري ته ګرځوي ډیر دی، دا ور باندې غالبه دی. نو همدا لامل دی چې کله موږ سکروز په نارمل حالت کې لرو د هغې محلول نور خي لوري ته ګرځوي، ولی که چیرې هغه تجزیه کیږي په محلول کې ګلوکوز او فرکټوز رامنځته کیږي، ولی په همدغه محلول کې چې دواړه پکې دي، ګلوکوز هم پکې دی فرکټوز هم پکې دی، نور کیڼ لوري ته دا محلول ګرځوي. نو دلته یو تغییر رامنځته کیږي، یو تبادله رامنځته کیږي. تبادله دا ده چې کله سکروز نو تجزیه شوی نور خي لوري ته ګرځیده، ولی کله چې سکروز تجزیه شو نور کیڼ لوري ته ګرځيږي، او لامل هم همدا دی چې فرکټوز غالبه دی په باندې کیڼ لوري ته نور ګرځو ګلوکوز باندې. نو دغه حالت چې وایي دغه پروسې ته انورشن وایي یا تغییر ورته وایي یا تبدیلیدنه ورته وایي. او هغه کاربوهایدریت چې دا خاصیت لري لکه سکروز، هغه ته بیا موږ او تاسې انورټ شوګرز وایو. نو د دې مثالونه ډیر زیات دي. مثلا موږ د دې مثال هغه په شاتو کې وینو، په شاتو کې موږ کولای شو انورټ شوګرز ووینو. همدارنګه په بازار کې دا پیدا کیږي په ډیره پیمانه باندې. لامل دا دی چې د خپل بورې څخه یا د خپل سکروز څخه د هغې چې کله انورټ شوګرز رامنځته کیږي، یعنی هغه تبدیلیږي داسې محلول ته چې هلته ګلوکوز هم وي او هلته فرکټوز هم وي، نو د هغې خوږوالی نظر ګلوکوز یا بورې ته ډیر دی. وجه هم دا ده چې فرکټوز بیا هم فرکټوز دلته عامل دی، فرکټوز ډیر خوږ دی. نو شات هم په همدې پار له بورې څخه خواږه دي ځکه انورټ شوګرز لري. همدارنګه په بازار کې په محصول په بازار کې پیدا کیږي، مثلا آیس کریم کې له هغې څخه ګټه اخیستل کیږي، په چاکلیټو کې له هغې څخه ګټه اخیستل کیږي، یا هم په نورو شیانو کې له هغې څخه ګټه اخیستل کیږي. ولی یو څه یادونه باید وکم چې تر اوسه پورې موږ په داسې یو ریفرنس کې چې هلته یې لیکلي وي لکه د بورې په شکل باندې د هغې انورټ شوګرز په جامد شکل باندې یا پوډر موږ پیدا کړو، ما داسې ریفرنس نه دی لیدلی. یوازې د هغې شربت پیدا کیږي. وجه څه ده؟ لامل دا دی چې کله چې ګلوکوز یا سکروز وبخي، کله چې سکروز تجزیه کیږي ګلوکوز او فرکټوز یعنی ګلایکوزیډیک رابطه له منځه ځي. متوجه یاست دلته ګلایکوزیډیک رابطه ده. نو دغه ګلایکوزیډیک رابطه باید کله چې دا ګلایکوزیډیک رابطه رامنځته کېدله، دلته یو مالیکول د اوبو خارج شوی و. نو د دې لپاره چې دغه روابط بیرته مشبوع شي او فرکټوز مکمل شي بشپړ شي، ګلوکوز مکمل شي بشپړ شي، نو د اوبو د مالیکول موجودیت اړین دی چې یو خواته د هایدروجن اټوم ورکوي، بلې خواته د هایدروکسیل ګروپ ورکوي، او فرکټوز کاملیږي بشپړیږي او همدارنګه ګلوکوز بشپړیږي. نو همدغه لامل دی چې که چیرې موږ غواړو چې انورټ شوګرز بازار کې واخلو، هغه به د شربت په بڼه باندې وي. شربت په بڼه باندې به داسې وي چې اوبو کې به وي او دا به تجزیه شوی وي، یا د حرارت په واسطه باندې چې ډېری وخت د حرارت په واسطه باندې تجزیه کیږي. ځکه موږ اسید نشو علاوه کولی، قلوي نشو علاوه کولی. بیا هم دا چې محصول بازار ته د کوم دلیل لپاره راځي، کېدلی شي په نورو طریقو سره موږ ګلایکوزیډیک رابطه له منځه ویسو، مثلا د اسید او قلوي یا هم د انزایم په واسطه باندې. ولې بازار کې چې کوم شربتونه دي هغه اکثره د حرارت په واسطه باندې دا رابطه د اوبو په موجودیت کې، یعنی بوره راخلي په اوبو کې حلوي حرارت ورکوي، بل اخر دا رابطه له منځه ځي او انورټ شوګرز او د هغې شربت رامنځته کیږي، د شربت په نامه باندې پیدا کیږي. دا بازار کې ډیر دی، یعنی هغه جوسونو کې یا د میوو په هغه اوبو کې چې هغه طبیعي نه دي یا نیمې طبیعي دي نیمې نور سنتیټیک مواد کې دي یا صنعتي، نو هغې کې هم له دې څخه ګټه اخیستل کیږي ځکه دا خوږ دی. هغه شهد
یا شات چې موږ تاسو په عادي اصطلاح ورته وایو چې هغه اصلي نه وي یو اصلي شات دی په هغه کې خو په طبیعي شکل باندې موجود دی ولی هغه شات چې بازار کې په صنعتي شکل باندې جوړیږي موږ تاسو مثالونه ډیر ونه بازار کې اصلي شات ډیر کم پیدا کیږي هلته هم اندغه انورټ شوګرز په هغه کې کاریږي لامل دا دی چې یو خو خوږوالی ورکړي دویم دا چې تقریبا خوند اصلي شاتو ته یو څه نږدې کیږي ځکه د هغې کې هم انورټ شوګرز دي دې کې هم انورټ شوګرز دي ومو په آیس کریم کې مثلا په جوسونو کې یا مثلا په چاکلیټو کې یا هم د کافي لپاره د شربتونو خرڅېږي په بازار کې خلک یې اخلي تر څو کافي په هغې باندې خوږه کړي په داسې اشکالو کې بازار کې له هغې څخه ګټه اخیستلی کېږي موږ کولی شو هغه بازار کې پیدا کړو دا و هغه څه چې د انورټ شوګرز په اړه باندې باید پوه شوی وای که چیرې له تاسو سره پوښتنه وي مشکل نه وي حل شوی سوال لرئ کولی شئ سوال مو زموږ د فیسبوک د صفحې له لارې چې موږ د واتساپ شمیره هلته لرو دا زموږ د فیسبوک او د یوټیوب چینل نوم دی کولی شئ د کمنټ له لارې کولی شئ د میسج له لارې له موږ سره خپل مشکل او نظر شریک کړئ مننه کوم ستاسو له پاملرنې